د ذبیح الله مجاهد غاښ ماتونکی ځواب پاکستان ته دا چې څه یې ورته ویلي دي. که تاسو هم غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. د پاکستانی چارواکو څرګندونو ته غبرګون. مجاهد: پاکستان باید خپل امنیتي وضعیت ته سمه پاملرنه وکړي. د طالبانو حکومت په پاکستان کې د ناامنۍ په وروستیو پیښو کې د افغانانو د لاس لرلو په اړه د پاکستانی چارواکو د ادعا پر وړاندې غبرګون ښودلی او یو وار بیا یې ډاډ ورکړی چې له افغان خاورو هیڅ هیواد ته ګواښ متوجه نه دی. د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې چې د هغه په ټویټر خپره شوې ویلي چې پاکستان باید خپل امنیتي وضعیت ته سمه پاملرنه وکړي. په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي د موجودیت او په پاکستان کې د ناامنیو په وروستیو پیښو کې د افغانانو د ښکیلتیا په اړه پاکستانی چارواکو د ادعاو په اړه طالبانو حکومت غبرګون وښود. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي افغانستان په سیمه کې د هر هیواد د امنیتي ناکامۍ مسؤل نه دی. نوموړي په دې اړه د طالبانو د حکومت په رسمي اعلامیه کې چې د مجاهد په ټویټر په اړه خپره شوې ویلي پاکستان باید خپل امنیتي وضعیت ته سمه پاملرنه وکړي. په اعلامیه کې راغلي د افغانستان حکومت یو ځل بیا خپل اصولي دریځ تکراروي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد د امنیت پر خلاف وکاروي، خو دا په دې معنا هم نه ده چې افغانستان د سیمې د هر هیواد د امنیتي ناکامۍ مسؤل وي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال عاصم منیر 2 ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا په بالاحصار کې یوې غونډې ته په وینا کې یو وار بیا په افغانستان کې د طالبانو حکومت پاکستانی طالبانو ته په پناه ورکولو تورن کړ. جنرال منیر ادعا وکړه چې په پاکستان کې په تروریستي فعالیتونو کې افغانان ښکیل دي او ویل چې په ترهګریزو فعالیتونو کې د افغانانو ښکیلتیا د سیمې ثبات ته زیان رسوي. له نوموړي مخکې یو شمېر نورو پاکستاني چارواکو هم ورته څرګندونې کړې وې، خو د طالبان د حکومت په اعلامیه کې ادعا شوې چې د دوی امنیتي ځواکونو تیر کال د داعش ډلې 18 پاکستاني غړي چې په افغانستان کې چاودنې او بریدونه کول وژلي او لسګونه نور یې ژوندي نیولي دي. په اعلامیه کې راغلي ټول اسناد او شواهد له موږ سره شته، د دې پر ځای چې موږ پاکستاني لوري ته د پړې ګوته ونیسو خپل امنیتي تدابیر مو ټینګ کړي دي. په اعلامیه کې په افغانستان او پاکستان کې د داعش د بریدونو د حل لپاره د ګډې همکارۍ غوښتنه شوې ده. په وروستیو کې په پاکستان کې د ناامنۍ د پیښو له زیاتېدو سره په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د موجودیت او ښکاره فعالیت په اړه د پاکستانی چارواکو ادعاګانې زیاتې شوې دي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو، که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره کومنټ کې شریک کړئ. د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.